سلام علیکم رئیس صاحب، مبارک دی وي د ویښو ځوانانو رئیس شلې. مننه قربان شم ورور. چې یو خدمت موږ ته وکړې، دغه نت ډېر قیمته ده، دغه موږ ته لږ ارزانه کړې. ته بېغمه شه، ما اعلانات کړی دی او تاسو ځوانان ټول موبایلونه بند کړئ او راډیوګانې پیدا کړئ. نور هر څه ما ته پرېږدئ، بېغمه شئ. په مخه مخه په مخه مخه. نه یې منم در سره چې تر څو انټرنېټونه ارزان نه کوي یو هم نه پرېږدم چې تلیفونونه خلاص کړي. خدای په امان. رئیس صاحب څه وکړم؟ په راډیوګانو کې اعلان وکړم چې خلک تلیفونونه خلاص کړي؟ نه 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 پام کوه، ګوره دومره وخت هم صبر کړی، لږ نور صبر وکوئ. دا ګوره شبکې والا دومره زنګونه وهي چې زموږ ټول سیستمونه هم خراب کړي دي. دا ځوانانو ته وایي چې تلیفونونه خلاص کړي، خو زه چاته اجازه نه ورکوم چې دا تلیفونونه خلاص کړي. چې تر څو 10 جبې انټرنېټ په 100 روپۍ نه وي شوی، زه چاته اجازه نه ورکوم. لږ صبر وکړه، بیا زه تا ته وایم چې ځه اعلانات وکوه. یاره رئیس صاحب که نه چې 10 جبې انټرنېټ په 100 افغانۍ شي که نه، دا به څومره ښه. مننه وایم رئیس صاحب. تاسو زما خبره ومنئ، نور بېغمه شئ. صحیح صحیح. په مخه. رئیس صاحب تلیفون ته ځواب ورکړه. ولې؟ ټول شبکې والا دلته راغلي، منې در سره وی منله؟ دا څه وایې؟ الو هیله کوم رئیس صاحب، موږ ومنله 10 جبې په 100 روپۍ شو. صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح شو. ښه شو چې دی د عقل په دې سر راغی. ته داسې کار وکوه، اوس لاړ شه هغه ته راډیو ته، ټولو ته اعلانات وکوئ وروره تاسو ټول تلیفونونه خلاص کړئ. زما ارمان پوره شو، اوس 10 جبې انټرنېټ په 100 روپۍ شو. صحیح ده رئیس صاحب، اول زه خپل تلیفون خلاصوم. هو ځه استاذه پاسې استاذه. والکه خو ځکه د انټرنېټ مې درته ارزانه کړله، نور څه غواړې؟ استاد زه انټرنېټ څه کوم، ما د اچارۍ پورې 100 روپۍ در بس دی. دا خو نه خلک دی که نه 100 روپۍ. لږ ګزاره وکړه استاده، 100 روپۍ په 50 روپۍ خلک هلته ځي. اوس پروژه ده، لږ ګزاره وکوه. وروره پروژه کې هر څه یو په دوه کېږي. زه لاړ به شو نو څنګه وکړو؟ کشکې مې دا خوب په رښتیا وتی.